د خوست یو شمېر ښاریان شکایت کوي چې د لاس پلورونکو لخوا د توکو د پلور په موخه د لوډسپیکرو کارېدل ښار کې غږیزه ککړتیا رامنځته کړې. دوی وایي دې چارې له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کړي او له مسؤلو حکومتي چارواکو غوښتنه کوي چې د دغو لوډسپیکرو د استعمال مخه ونیسي. د خوست ښار یو تن اوسېدونکی د محمد ځلان وایي چې د ښار په هره کوڅه او سړک کې لاس پلورونکو د توکو د پلور په موخه له کوچنیو لوډسپیکرو ګټه اخلي. ده وویل که څه هم لاس پلورونکي دا کار ځان ته د مشتریانو د پاملرنې اړونې په موخه ترسره کوي، خو ولې د اوازونو تکرار دوی له رواني حالت سره مخ کړي. دغه لاوډ سپیکر یې ټوله ورځ غږیږي چې د هغې اواز ډیر سخت دی چې د انسان په رواني حالت باندې منفي اغیزه اچوي. ډیر لوی مشکل یې رامنځته کړی لارویانو ته. دا یوه ستونزه ده چې ښاروالي باید ورته جدي پاملرنه وکړي. د خوست ښار یو بل اوسېدونکی رحمان ارمان بیا وایي چې لاس پلورونکي د ښار ترڅنګ په کلیو کې هم خپلې لوډ سپیکرې په جګ غږ روښانه کړي وي. هغه خپلو خبرو کې د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د دې کار مخه ونیسي، ځکه د هغه په وینا چې خلک یې له رواني ستونزو سره مخ کړي. په خوست کې د هټیوالو همداشان د سړک پر سر پیدرونو کې د ولاړو ګاډیو او د سړک پر سرونو باندې خوراکي توکي یا نور غیر خوراکي توکي خرڅوي. د لوډ سپیکرو په وسیله دغه غږیزه ککړتیا رامنځته کړې ده. بل پلو د خوست ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي چې په ښار کې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي او د لوډ سپیکرو د راټولولو لړۍ پیل کړې ده. د خوست ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم مدیر نسیم جان ملګري وویل چې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په موخه د دوی ملګري د ښار په کوڅو او سړکونو کې ګرځي او کوچني لوډ سپیکر راټولوي. هغه وویل څه موده وړاندې یې لاس پلورونکو ته د لوډ سپیکرو د استعمال په اړه عامه پوهاوی هم ورکړی. دغه کرچیو ورشکو کې او موټرو کې د خرید او فروش پر مهال د لوډ سپیکرو کارونه وه. کومه کوڅه او په کوم ځای کې چې لوډ سپیکر استعمالېږي غږیزه ککړتیا رامنځته کیږي، د هغې مخنیوی کړی ده او د دوی نه دغه آلې را انتقال کړي هم دي. د یادونې ده چې څه موده وړاندې د هېواد په ځینو نورو ښارونو کې هم خلکو د غږیزې ککړتیا څخه شکایت درلود او له مسؤلینو یې غوښتنه کړې وه چې د دې کار مخه ونیسي.